سبا هغه ورځ چې تر اوسه یې نه د لمر وړانګې د غرونو په سرو لوېدلې دي او نه یې د پیښو او واقعاتو مطلع چاته معلومه ده، د سبا په نامه یادیږي. دا ورځ لکه پټه معشوقه له هر چا نه پټه ده او د سحر نسیم یا پوړنې له مخه نه دی لرې کړی. دا نه ده معلومه چې دغه ورځ به څه له ځان سره راوړي او څه به له ځان سره یوسي. د چمن په ګلونو به شبنم وروي او که ژلۍ، یو اشنا به په سرو سترګو له بل نه بیل کړي او که دوه خواږه یاران به غاړه په غاړه کړي. دا ورځ له دغه مجهولیت او ماماتوب سره د هر چا په زړه کې محبوبیت لري او هر څوک ورته په امید ګوري. د هر چا کار او زیار د سبا ورځې د ښه والي لپاره دی او د نن ورځې د عمل نتیجه د سبا ورځې په لمن کې لټوي. هر څوک هیله لري چې د نن ورځې زحمت به د سبا ورځې په راحت بدل سي او سبا به له نن څخه ښه وي. په همدغه اسره د ژوندانه مشقت یا زحمت سپکیږي او د امید مزې غځیږي. د نن ورځې بندي د سبا ورځې ازادي په خوب کې ویني او همدغه راز خوبونه د غمونو تله سپکوي. چا چې نن د خوښۍ او خوشحالۍ ډولۍ کور ته راوړې ده، هغه یقین لري چې سبا ته به د زوی پلار سي او له دغې خوشحالۍ نه به بله خوشحالي پیدا سي. دا غولونکی سبا هیڅ کله نه سبا کیږي او تر قیامته دوام لري. د ژوندانه ټول خوږوالی په همدغه شي کې پټ دی. که دغه سبا ته څه امید ونه لرو، د ژوندانه تحمل هیڅ کله نسو کولی. ځکه او اسمان په همدغه ورځې پسې سر په څېړۍ سرګردانه ګرځي او د 80 کالو بوډا هم له دغې ورځې نه ناامیده نه دی. که د سبا ورځې مینه زموږ له زړونو څخه ووځي، موږ بیا ژوند نسو کولی، ځکه چې زړونه سړیږي او ارزوګانې مري. که موږ له سبا سره خپل تعلقات قطع کړو، ډېر تاوان به وکړو او خپل ژوند به فاني وګڼو. زموږ نظر به بیا لیرې څار نه کوي او ډېر لنډ به ګوري. په دغسې حال کې موږ بیا اوږده فکرونه نسو کولی او د مریخ سفر رانه پاته کیږي. د سبا ورځې فکر زموږ په اخلاقي ژوند کې هم ډېره اغیزه لري او د بشر هر راز مادي او معنوي ترقیات ورپورې تړلي دي. دهقان یا بزګر د همدغې ورځې لپاره کار کوي او باغوان په باغ کې نیالګي ږدي. د خرما زړې په ځمکه کې کرل او د خرما له ونو نه خرما ټولول د هغو کسانو کار دی چې سبا ته امیدونه لري او د نن ورځې په تنګه دایره کې ایثار نه دي. څومره چې د انسان ذهن او دماغ ترقي کړې ده، په هر اندازه چې انسان لوی سوی او پوه سوی دی، هغومره له سبا سره تعلق زیات سوی دی. د سبا لپاره فکر کول، د سبا ورځې ضرورت او احتیاج په نظر کې نیول د ډیرو پوهانو او ډیرو لویانو کار دی چې یو ډیر لرې ګوري او بل ډیر نږدې ګوري. د یوه سبا هم ډیر لرې او د بل دا لنډ دی. د مسلمان سبا پس له مرګه هم سته. د ده نظر باید ډیر لرې څار وکړي او ابدي ژوند په نظر کې ونیسي. ابدي ژوند همدغه دی چې سړی د سبا نه غافل نه وي او د سبا اندېښنه ورسره وي. نن او سبا هغه دوه میلمانه دي چې یو ځي او بل راځي. موږ له یوه سره ودا کوو او د بل په خدمت مشغولیږو. زموږ خدمت باید د سبا ورځې لپاره وي او خپل آینده په نظر کې ونیسو. د عقل او دوراندیشۍ تقاضا همدغه ده.